سلامونه که غواړئ له تازه خبرونو ځان خبر کړئ پښتو ال نیوز چینل در سره سبسکرایب کړئ. د شعیب ملک، محمد عامر او سرفراز احمد لپاره یو زړور ټکان. پاکستان کرکټ بورډ نن د زیمبابوې پر وړاندې خپله احتمالي 22 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې پکې درې مخکښ پخواني لوبغاړي ونه لیدل شول. عامر، شعیب او سرفراز هغه لوبغاړي دي چې په احتمالي سکواډ کې نه دي سترګو شوي. انتخابي کمیټې مشر مصعب الحق نن له رسنیو سره په خبرو کې وویل ځینې پخواني لوبغاړي ځکه په لوبډله کې پاتې نه دي چې ځوان لوبغاړي ترې تجربه واخلي او څه ناڅه د نړیوال لوبو سره عادت شي. په احتمالي لیست کې بابر اعظم، عبدالله شفق، عابد علي، فخر زمان، ایدر علي، حارث سهیل، افتخار احمد، امام الحق، خوشدیل، شاه محمد حفیظ، محمد رضوان، روحل نذیر، احمد وسیم، شاداب خان، عثمان قادر، ظفر گوهر، فهیم اشرف، حارث رؤوف، محمد حسین، موسی هانس، شاهین شاه او وهاب ریاض شامل دي. دا لوبغاړي په قذافي سیستم کې به لوبه ترسره کړي او بیا به ترې یو غوره لوبډله جوړه شي. دا وه نننۍ ویډیو. تر بیا ښه وخت ولرئ.